السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو که تاسو څنګه وي، تاسو ته ډیر زیات اطمینان درکوي او تاسو هغه کس نه پیژنئ، نو اوس تاسو په ډیرې اسانۍ سره د هغه د نمبر ډیټیل راایستلی سئ چې دغه سړی څوک ده، د دغه سړی نوم څه شی ده، دغه سړی د کوم ځای ده، د دغه سړی د شناخته کارت نمبر څه شی دی او دغه رقم نور ډیټیل یې هم راایستلی سئ. او هو دوستانو ګوره، دا یو خبره تاسو یاد ساتئ چې د دې طریقې په ذریعه سره تاسو صرف د هغه موبایل نمبرانو ډیټیل راایستلی سئ کوم موبایل نمبران چې تر 2019 مخته راوتلي وي. که چیرې یو موبایل نمبر په 2013 19 او شلم کې راوتلی وي، نو د هغو نمبرانو ډیټیل د دې طریقې په ذریعه سره نه راوځي. د دې طریقې په ذریعه سره صرف د هغه نمبرانو ډیټیل راوځي کوم چې تر 2019 مخته راوتلي وي. نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ او ویډیو له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه هم له دې طریقې څه فایده واخلي او د داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. دوستانو، تر ویډیو شروع کېدو مخته که چیرې تاسو ویډیو لایک کړی نه وي، نو ویډیو لایک کړئ او که چیرې تر دا وسه پورې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، نو په دغه سور سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ او ورسره په دغه غنټې نښان باندې کلیک وکړئ او په آل باندې لازمي کلیک وکړئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو تر تاسو پورې اول در ورسیږي. نو دوستانو، اول به تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن انسټال کړئ. د دغه اپلیکیشن ډاونلوډ لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده. نو دغه اپلیکیشن تاسو له هغه څخه په ډېرې اسانۍ سره ډاونلوډولی سئ. او دوستانو، ډېر کسانو ته د ویډیو ډسکرپشن نه وي معلوم چې د ویډیو ډسکرپشن چیرې ده. ګوره، دا کومه ویډیو چې تاسو ګورئ، د دغه ویډیو په نوم باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو د ویډیو په نوم باندې کلیک وکړئ، تاسو ته به د ویډیو ډسکرپشن خلاص سي. نو دلته به ما د ویډیو په ډسکرپشن کې اپ لینک ورته لیکلی وي، په دغه لینک باندې به تاسو کلیک وکړئ او هغه اپلیکیشن به تاسو له دغه ځای څخه ډاونلوډ کړئ. نو د دغه اپلیکیشن ډاونلوډ لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده. نو دغه اپلیکیشن هم تاسو له هغه څخه په ډېرې اسانۍ سره ډاونلوډولی سئ. کله چې بیا تاسو دغه اپلیکیشن انسټال کړئ، نو سمپل به تاسو دغه اپلیکیشن خلاص کړئ. کله چې تاسو اول دغه اپلیکیشن خلاص کړئ، نو د دغه شکل دغه رقم راځي. دوستانو، په دغه اپلیکیشن کې بیخي زیات کارونه کېږي، خو په دغه ویډیو کې زه تاسو ته صرف د نمبر د ډیټیل د راایستلو طریقه درښیم چې موږ څنګه د یو نمبر ډیټیل راایستلی سو. نو دې لپاره به سمپله تاسو اول اپشن ده په دې کې سیم ډیټابیس، په دغه سیم ډیټابیس باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په سیم ډیټابیس باندې کلیک وکړئ، ګوره په دغه اول څلور سرو اپشنانو کې تاسو د یو نمبر ډیټیل راایستلی سئ. نو راځو ګوره اول اپشن ته سیم ډیټا ون، په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ، نو تاسو ته به دغه انټرفیس راسي. ډېر اسانه ده. دلته اوس تاسو د هغه چا نمبر کې ولیکئ د چا د نمبر ډیټیل چې تاسو راباسئ. نو اول 0 مه کې لیکئ. نو زه اوس راځم دلته یو نمبر کې لیکم او د هغه نمبر ډیټیل راباسم. نو ګور دوستان، تاسو کتلی شئ چې د نمبر کې ولیکل، لاندې سرچ بټن ده، سمپل په دغه سرچ بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په سرچ بټن باندې کلیک وکړئ، نو ګور دوستان، تاسو کتلی شئ زموږ ته د دې نمبر ډیټیل راوایستل. ګور د دې نوم چې د هغه عبدالهادي ده، دا ایډرس 1 ده، دا ایډرس 2 ده، دا سیټي ده، دا نمبر دی، دا SNIC نمبر دی، دا بل موبایل نمبر ده او په دغه نمبر باندې دغه موبایل نمبر راایستلی دی، رجسټر کړی دی. نو دغه رقم دلته هم تاسو ډیټا راایستلی سئ. او بیرته شاته راځو. ګوره په دې کې بیا دویم اپشن ده سیم ډیټا ټو، په دې سکل هم تاسو کلیک وکړئ. دلته هم تاسو ډیټا راایستلی سئ، صرف هغه اول 0 مه کلیکئ او دغه رقم په دې دریم او څلورم اپشن کې هم تاسو ډیټا راایستلی سئ. نو دوستانو، د دې طریقې په ذریعه سره تاسو په ډېرې اسانۍ سره د یو موبایل نمبر ډیټیل راایستلی سئ. او دا یو خبره بیا هم درته کوم چې د دې طریقې په ذریعه سره تاسو صرف د هغه موبایل نمبرانو ډیټیل راایستلی سئ کوم موبایل نمبران چې تر 2019 مخته راوتلي وي. که چیرې یو موبایل نمبر په 2013 19 او شلم کې راوتلی وي، نو د هغو نمبرانو ډیټیل دلته تاسو ته نه راباسي. نو د هغو نمبرانو ډیټیل تاسو د دې طریقې په ذریعه سره نسئ راایستلی. کوم چیرې ویډیو خوښه سوې ویډیو در سره لایک کړئ، له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملاوي په نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.